راته ووایه نوم مبارک دی وایه. احمد ولی. نوم دی احمد ولی. کوم ولایت نه یې؟ قندهار. فلاش دې څومره وخت کېږي چې اخیستی؟ تقریبا 1.5 کال. او نره 1.5 کال. ته خو هېڅ حق نه لرې نو. ولې؟ 4 میاشتې موږ د فلاش وخت ورکړی او ته 1.5 کال پس راځې. خو داسې ولو بیا مشکلات راغی. څنګه؟ 4 میاشتې شروع کېدل. خو دا 1.5 کال نو چېرته وي؟ په 1.5 کال کې خلک دکتورا کوي. ښه صحیح ده. زه کمپیوټر تعریف کته وروره. کمپیوټر په لغت کې کلمې اخیستل شوی دي چې د شمېرې محاسبې معنا لري او په اصطلاح کې یو برېښنایي ماشین دی چې د پروګرام جوړول، ویډیو کتل او مختلفو کارونو کې موږ استفاده ورڅخه کولی شو. هارډویر څه شی دی؟ هارډویر د کمپیوټر ټولې هغه پرزې چې په لاس لمس کېږي او په سترګو د لیدلو وړ یې هغه هارډویر بلل کېږي، لکه ماوس دی، کیبورډ دی او سکینر او داسې نور. او سافټویر؟ سافټویر د کمپیوټر په دننه کې چې پروګرامونه انسټال کېږي هغه د کمپیوټر سافټویر بلل کېږي. کیبورډ کې کپس لاک بټن څه وظیفه لري؟ نو کپس لاک بټن په واسطه سره موږ حروف پټولی شو. چې آن وي څه کېږي؟ چې آن وي حروف په غټ شکل لیکل کېږي او که آف وي نو حروف په کوچني لیکل کېږي. بیک سپیس بټن څه وظیفه لري؟ بیک سپیس بټن په واسطه سره موږ لیکل پاکولی شو. مایکروسافټ څه شی دی؟ مایکروسافټ یو کمپنی ده چې دغه د کمپیوټر سافټویرونه جوړوي. چیرته موقعیت لري؟ په امریکا کې. مالک یې څه نومیږي؟ مالک یې بل ګیټ. ښه. وینډوز څه شی دی خپله؟ وینډوز یو اپریټینګ سیسټم دی د کمپیوټر یو دغه دی یو سافټویر دی چې د دې پرته موږ د کمپیوټر څخه هېڅ رقم استفاده نه شو کولی او دغه موږ مطلب د کمپیوټر وینډوز چې دی د دې موږ د کمپیوټر اساسي زده کړه په وینډوز کې کولی شو. چې کمپیوټر کې وینډوز انسټال نه وي کار کوي؟ نه د کمپیوټر څخه موږ استفاده نه شو کولی. ښه. دغه سپین غش ته کمپیوټر کې څه وایي؟ دې ته موس پوینټر وایي. لاندې خط ته څه وایي؟ لاندې خط ته تاسکبار وایي. صفحې ته څه وایي؟ صفحې ته ډیسکټاپ. دې واړه عکسونو ته څه وایي؟ آیکن. آیکن. ښه. ژبه څنګه ډیلیټ کړم؟ اوس دلته زما کمپیوټر کې ژبې شته، زه یو ژبه څنګه ډیلیټ کړم، څنګه اضافه کړم؟ دغه ته زه کنټرول پینل کې لانګویج. خو وینډوز 7 کې دی، وینډوز 10 کې ووایه. وینډوز 10 کې د کمپیوټر کې کنټرول پینل ته ځو او دغه ته ځو. کنټرول پینل د ډایټ اینډ لانګویج په دغه اپلیکیشن کې دلته کومه ده؟ لږ صبر کې ما دغه تجزیه ووینم. تا کومه وینډوز ویلې؟ ما 10 وینډوز ویلې ده. دغه وینډوز ما ویلې ما دلته اوس زه نه وینم. یو خو دا ډایټ اینډ دغه د ټایم ایسته که چې زه ووینم یوه او بل دلته زه یم. هو داسې یوزر اکاونټ. او استاد محترم ځو انشاءالله سیسټم کې د سیسټم ښه دی. لانګویج. لانګویج دلته نشته؟ نه. دا وینډوز 10 دا وګوره. وینډوز 10 ده. ښه. چې خپل کمپیوټر مې بس زه ښه بله پوښتنه وکړه استاد محترم.
زه د کاپي شارټ کټ څه دی؟ کنټرول وی، کنټرول سی، پیسټ، کنټرول وی، کټ، کنټرول ایکس، رینیم، F2، سلیکټال، کنټرول ای، کنټرول ای. دلته یو آیکن زه څنګه پټولی شم؟ مثال دا آیکن چاته ونه ښکاري، څنګه یې پټ کړم؟ دغه ته پراپرټي ده او هایټ کولی. د څه شي پراپرټي ته لاړ شو؟ د دغه فولډر پراپرټي ته ولاړ شو. په دغه رایټ کلیک پراپرټیز بیا هایټ، دغه لاندې هایټ باندې کلیک وکړه. دا خو ښکاري اوسه. نو دا داسې وکړه، ته ولاړ شه، کنټرول فاینل ته ولاړ شه. ښه. او دغه فایل ایکسپلور اپشن ته ولاړ شه. ښه. دغه ته ویو ته ولاړ شه، ویو ته. ښه. او ډونټ شو هایډ فولډرز دغه ور او که بیرته یې غواړم ویښئ بیا بیرته په دغه ځای کې دغه په ویو کې په شو فولډر باندې بیا کلیک کړو. څنګه یو ډرایو ته کوډ ورکړو؟ د بیټ لاکر د په واسطه سره بیټ سی ډرایو ته کوډ ورکولی شو؟ نه، ډرایو په صرف نظر کولی، نور د سی ډرایو په غیر هر ډرایو کې کولی. دا ریکوري کې څه شی دی؟ ریکوري کې په ریکوري کې ما مختلف دغه کولی شو، سټرینګونه کولی شو. اوس مثلا ټرابل شوټر دی که چیرې چې دا فعاله مثلا هغه زموږ که چیرې زموږ ته په کمپیوټر کې یو پروګرام غلط یا یو ستونزه رامابینځ ته ځي، بیا موږ خپل کمپیوټر وایو ستا کمپیوټر په کوم تاریخ باندې سم وله، هغه تاریخ د هغه حالت دی. ګوره زه بیټ لاکر کې یو ډرایو ته کوډ ورکوم، صحیح شو؟ دلته ریکوري کې چې راځي، دغه ریکوري کې څه شی دی؟ ګوره زه چې کله ریکوري کې د دې ریکوري کې که چیرې زموږ څخه کوډ ایست دی، نو بیا په دغه ځای کې کولی شو هغه ریکوري کې او کوډ یې درته موږ چینجولی. صحیح دی. ښه، لاک سکرین شارټ کټ څه دی؟ کنټرول ال، وینډو ال، وینډو ال. اوس زما یوزر پاسورډ نه لري یا پاسورډ لري، پاسورډ څنګه ورکم؟ یوزر ستا اکاونټ و یوزر اکاونټ ته ځو، کنټرول پینل، یوزر اکاونټ او دغه ځو لشتابه کریټ پاسورډ ریسک ډیسک دغه ته ځو. اوس زما د اکاونټ پاسورډ لري. ښه، صحیح شو. په دې مې کلیک کو. چینج پاسورډ څه کار کوي؟ چینج پاسورډ بدلوي. ښه، اوس تاسې فکر وکړه دا پاسورډ زه ترې ختموم، څنګه یې ختم کړم؟ پاسورډ ته دغه چینج پاسورډ په کلیک کې پاسورډ به پاک وي، یو پاسورډ به هم نو کېباره به اوکې کړي. کومه دی؟ زوړ پاسورډ یو وار ورکړو سره. کومه دی؟ Windows cannot change the password. Password let's stop. پاسورډ په دا ځای کې استاد ټوله پاکوو، بیا خپل پاسورډ نه وایي. خو زه وایم چې پاک یې کړم که نه؟ او ریماپ پاسورډ، په ریماپ پاسورډ ته وځه د دغه څخه اپشن څخه ښه، دا سکرین شاټ د کوم څه په ذریعه اخیستی شو؟ یو سکرین شاټ چې اخلو پرنټ سکرین پاکون چې یو بټن ده په دغه په واسطه سره او اپشن په ذریعه داسې یو دا خو د ټول سکرین علي زه د یو ځي اخلم. د یو ځي عکس اخلي نو دغه دې نږدې دا درازه پورې که فیصله ځان سره کنټرول پرنټ سکرین د لارې اخیستل کېدي ته د ټول سکرین شاټ کټ او هغه به بیا نیمایي کړو. سنیپینګ ټولز سنیپینګ ټول دا اوس مې په یاد دا سنیپینګ ټول. ښه،
مایکروسافت افیس څه شی دا مایکروسافت افیس سافټویر څنګه سافټویر دی مایکروسافت افیس دا سافټویر دی چې په دې کې موږ د هغه ټول سافټویرونه پکې دي چې په یو د اداره کې په کار راځي لکه مثلا مایکروسافت ورډ دی مایکروسافت افیس دی مایکروسافت ایکسل دی او داسې نور مایکروسافت ورډ څه لپاره استعمالیږي مایکروسافت ورډ د مایکروسافت افیس یو پروګرام دی چې موږ هغه څخه د پروګرام جوړولو کتاب لیکلو او داسې نور مختلفو ځایو کې استفاده ورڅخه کولی شو مجله جوړولو کې پاتې شو دغسې رقم استفاده ورڅخه کولی شو ښه ډاکومنټ څه ته وایي ډاکومنټ د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي د ورډ فایل ته ډاکومنټ کې دننه څه شی وي په ډاکومنټ کې دننه ریبنونه وي ټیبونه وي او دغه وي کمانډونه څنګه یو نوې صفحه دلته وسوالم کنټرول ان صفحه ډاکومنټ نه صفحه دغه بلې صفحې ته اوړې د بلک پیج په واسطه بلینک پیج چیرته ده انزرټ ته بلینک پیج شارټکټ څه ده شارټکټ مې د یاد وتلی دوستان ښه پی ډي اف څه شی ده پی ډي اف پیژنې پی ډي اف دا یو ریټان دی مطلب د یو ورډ فایل چې دی یا د یو شي فایل موږ ته په ریټان شکل شي اوس دا د ورډ فایل چې مثال ما لیکل پکې وکړه دا پی ډي اف ته څنګه واړم دا به کنټرول صفات به و څه شی صفات فایل ته ځو فایل ته ولاړ شه ښه او صفات بیا پر هر ځای چې دغه سیف کوې مثال په ډیسکټاپ هر ځای اوکې دغه ورډ ډاکومنټ چې ورته لیکلي دي دا به لیکې دا لاندې ښه په دې کې دا پی ډي اف چې ورته لیکلي دي دا به لیکې د سیف شارټکټ څه دی کنټرول اس کلوز څه وظیفه لري ورډ پروګرام کې هغه د ورډ پروګرام باندې وایي دا د ورډ پروګرام دغه باندې څه نومېږي ډاکومنټ پروګرام خو نه باندې نه پروګرام نه باندې نیو څه وظیفه لري نیو دغه پښته نوی ډاکومنټ خلاصوي ښه پرنټ کې دا څه کار کوي پرنټ کرنټ پیج پرنټ کرنټ پرنټ پیج دا زموږ کانسپټ چې په دغه کې پاتې دی وایي د هغه صفحه پرنټ کړه ډېر ښه لیکل چې غټومه ورډ پروګرام کې نو د کیبورډ نه کومه بټن ووهمه دغه دی کنټرول او شفټ بیا به د ایرو کیز کې مثال د خبرې کې غټوې خو د رایټ خواته چې مخ دی دا نه ګریټر دین څنګه دی لیکل کنټرول شفټ دا په بغل او دا علامه چې ووسه کېږي پلس کامه دغه کامه د دې کامې کنټرول پلس شفټ پلس کامه د دې په واسطه موږ لیکل وړي کولی شي ښه هیډر کوم ځای ته د صفحې وایي هیډر د وړکې وستر ته وایي د وړکې عنوان موږ پکښې لیکلی شو او فوټر فوټر بیا مطلب وړکې ته په پای کې موږ یو څه لیکنه کوو یا د پیج نمبر اچو د وړکې لاندې ځای ته فوټر وایي هیډر او فوټر کار څه دی هیډر او فوټر د هغې کار دی استاد محترمه چې مطلب موږ ډایټ اضافه کولی د وړکې په سر کې پیج نمبر اضافه کولی شو عنوان اضافه کولی شو عکس اضافه کولی شو اوس که د یو ورقې هیډر کې زه ولیکم کمپیوټر دا به د هرې ورقې په سر تکراریږي او که نه هلته خپله چنل لري که چېرې ته غواړې چې یوازې په دغه ورقې کې اوسې هغسې هم کېږي او که چېرې ته غواړې چې په ټولو ورقو کې دې اوسې هغسې هم کېږي او که ته غواړې چې په دغه ورقې کې په ټولو کې دې اوسې هم کېږي پیج نمبر کې ټاپ اف د پیج څه کار کوي دا لوړ د ورق په سر کې پیج نمبر اچي باټم اف د پیج
باید هم از پیج یعنی په دوری کې په پای کې پیج نمبر راشي. واټر مارک وظیفه څه ده؟ واټر مارک واسطه موږ د خطلو د خط په شاته یو عنوان یا یو پلس یا یو څه موږ د دوری کې په شاته لیکلی شي. عکس راوستی شو یو لوګو په واټر مارک کې د لیکلو شاته ولې نه راوسته؟ پیج بارډر کې دا پیج بارډر او بارډر څه فرق لري؟ په پیج بارډر کې بارډر چې دی بارډر د شاوخوا اړخونو ته وایي دا د شاوخوا اړخونه د ورکې شاوخوا اړخونه دي. پیج بارډر چشته بارډر ورکوي صفحې ته که لیکلو ته یا پیج بارډر و دغه ته لیکلو و صفحې ته دغه ورکوي بارډر ورکوي یا ساده بارډر چې بیا دی هغه خط ته بارډر ورکوي. او بارډرز چې دی لیک انتخاب شوي لیکلو ته څه ورکوي؟ بارډر ورکوي. ښه د فوټ نوټ او ان نوټ فرق څه دی؟ فوټ نوټ او ان نوټ فوټ نوټ چې دی مطلب هغه کومه لیکنه چې موږ تاسو غواړو چاته وکړو هغه په هغه ځای کې فوټ نوټ فوټ نوټ په هغه ځای کې مطلب هغه لیکنه کولی شي او اینډ نوټ چې دی د ورکې په پای کې راوځي د ټول ډاکومنټ په پای کې. فوټ نوټ end of the page د پیج په اخره کې او ان نوټ د ډاکومنټ په اخره کې راځي. لاین نمبر کې دا څه کار کوي؟ کنټینیوس یعنی جاری دی. لاین نمبر به مسلسلی کنه ورکه بدلیږي د یو نه به شروع کیږي یا مسلسل به A4 ورکه غټه ده که A3 یا A3. مارجن کوم ځای ته وایي؟ مارجن د ورکې شاوخوا اړخونو ته وایي. سپیلنګ اند ګرامر څه وظیفه لري؟ مطلب د ګرامر د کوم چې موږ تاسو ولیکو هغه سپیلنګي غلطي یې موږ ته راشي. اوس په ډاکومنټ کې د سپیلنګ غلطي موږ ته څنګه ښیي؟ موږ تاسو لاندې دغه ورته ولیکئ ته مې خپل مارک ورکړه. کوم رقم نښه ده؟ سور رنګ. او د ګرامر؟ د ګرامري غلطي ده هغه نه زرغون رقمه ده که شین رقمه ده؟ آبي رنګ کې. څنګه استاد محترمه؟ آبي رنګ کې وایي. او انشاءالله اکسل څه دپاره استعمالیږي؟ اکسل اکاونټینګ او حسابداري دپاره استعمالیږي. د بانک او اکاونټینګ حسابداري دپاره استعمالیږي. دغه فلټر څه وظیفه لري اکسل کې؟ فلټر په واسطه څخه موږ مطلب په یو جدول کې ښودلی چې یو ته پیدا کولی شي مطلب د مدیرانو معاش د یو دغه پیدا کولی شي نمبر پیدا کولی شو ډایټ پیدا کولی شو. اوس دا یو جدول دی دلته اوس فلټر آن دی که اف دی؟ یا اف دی. څنګه یې آن کړم؟ نو زه دغه ته سورټ اینډ فلټر ته ځم او فلټر ښه زه اوس ورته یم ما ته د مدیرانو ریکارډ یوازې وښیه. یوازې د مدیرانو ریکارډ وښیه نو ته به په دغه د مدیرانو په صفحه باندې پر دا لوړ کوچني فلټر په دغه باندې به کلیک وکړې. ښه اوکې کلیک وکړه ومې کړو او ټکسټ ته فلټر ته به راسته. ښه دلته به چیشته یوازې چک ولګومه مدیر ته به چک ولګوم واپس د ټولو ریکارډ وښیي. فلټر به واپس کلیر باندې به کلیک کو صحیح شو. فلټر کاف کو فلټر چاپ کوو نو ستل په دغه باندې کلیک وکړئ فلټر بټنې به ټولې خپله اوس دلته چې زه وایم د شیټ کې کرنټ ډیټ راولم یعنی موجوده تاریخ وخت شارټکټ یې څه دی؟ کنټرول پلس شیفت پلس کاما. کنټرول پلس شیفت پلس سیمی کالم دا د چی شارټکټ دی؟ کاما نه د سیمی کالم دی. کنټرول شیفت او دغه سیمی کالم چې دی دا د چی شارټکټ دی؟
ها دا چې دا ټایټل و دا د ټایم دی او کنټرول پلس سیمی کالم چې دی هغه د ډیټ دی هغه د ډیټ دی او کنټرول پلس ګرینډ ټوټل او سب ټوټل څه فرق لري ګرینډ ټوټل او سب ټوټل ګرینډ ټوټل دی مشترک بایس او سب ټوټل یعنی عمومي مجموعه چې موږ د دې ټولو کارمه د دې ټولو څانګو راوباسو د ته ګرینډ ټوټل وایي که سب ټوټل دې ته ګرینډ ټوټل دې ته سب ټوټل وایي سب ټوټل ګوره استادان دي اشپزان دي د ټولو معاشات ما جمع کو دا ګرینډ شو که سب شو نه چې د دې ټولو دغه چې جمع کوي دا چې دې سب ټوټل دی سب ته فکر پې وکړه دا ټول اسما جمع کو صحیح شو دا کم ټوټل شو او که زه اوس د مدیرانو ځان ته جمع کم د استادانو ځان ته جمع کم دا کم ټوټل کې راځي سب ټوټل اوس داسې راته ووایه چې دا ټول د کوم فنکشن په ذریعه زه د دې ټولو مجموعه راوباسم د دې ټولو مجموعه د سب دلایل مساوي څه مساوي SUM ها SUM ومې لیکو ډیډکټ شروع ها او بس ټول سلیکټ کړه دغه معاشات ټول سلیکټ کړه ښه څنګه معلوم کم چې څو نفره دي تعداد څنګه معلوم کم تعداد دغه مساوي ها بیا کاونټ ها مثلا کاونټ یا معاشات سلیکټ کړه ها څو معاشات سلیکټ او بیا انټر و خاطر کې اوس ګوره دې کسانو معاش نه دی اغستی هلته نه کم شو صحیح شو اوس داسې څنګه معلوم کم چا چې معاش نه دی اغستی چا چې معاش نه دی هغه کسانو تعداد څنګه معلوم کم چې دغه مستنیږي لږ صبر استاده نه پوهېږم په داسې څنګه مساوي کاونټ بلینک کاونټ بلینک دا فنکشن څه دپاره استعمالیږي چې تعداد معلوم کړي چې چا معاش نه دی اغستی کم سل کې چې نمبر نه وي هغه تعداد معلوموي ښه دا پایوټ ټیبل څه وظیفه لري پایوټ ټیبل په سم جدول جوړول منظم جدول جوړول مطلب د مدیرانو معاشدار سره وبس دغه جلا متوسط یو جدول جوړول ښه ښه زه نور به دې وبخو نو پاور پوینټ څه دپاره استعمالیږي پاور پوینټ کې به ښایسته پریزنټیشن جوړ کې اورې انیمیشن ټرانزیکشن ښایسته یو لس سلایډه به جوړ کې ښایسته ډیزاین انیمیشن هر څه به ورکړې به زما ایمیل ته راولېږې کمپیوټر باره کې او لس سلایډه جوړ کا کمپیوټر تعریف هارډویر څه ته وایي سافټویر کیبورډ ماوس پرنټر مانیټور دغسې د یوې باره کې معلومات ولیکه لس سلایډه ښایسته عکسونه یې راوله ښایسته انیمیشن هر څه ورته ورکړه عکسونه هم ورکوه او په دواړو سترګو سمه ده انشاءالله په پاور پوینټ کې او په ورش کې نه پاور پوینټ کې زه پاور پوینټ همداسې هغه نور ښه ماشاءالله خپل کوشش دې کړی او سرټیفکیټ دی کابل کې څوک لرې که نه لرې په کابل کې څوک فکر نه کوم چې دی وروره څوک به پیدا کړي سرټیفکیټ خپله د کورس د خوا نه درکول کېږي خو دلته څوک پیدا کړه چې ورپسې به یې راشي ویسیا
او په دواړو سترګو ستاسو ادرس ما راواستوئ. بیا زه ادرس درلیږم په واتساپ ته به د خپل نوم د پلار نوم په انګلیسي کې او پښتو کې راولېږي او یو کې ټاکس دي صحیح چې بیکګراونډ سپین وي نو موږ یې جوړو انشاءالله. د کورس د خوا نه خپله درکول کېږي. کورس خپله وزارت سره ثبت دی، څه مشکل نه لري. صحیح دی؟ انشاءالله په دواړو سترګو باندې هغه به انشاءالله زه در واستوم. بس ته یې راواستو موږ یې جوړو انشاءالله. صحیح شو؟ نور ښه وخت ولرې. خواري دې کړې وه همداسې خپله خواري جاري وساته. صحیح شو؟ بس کامیاب اوسې، دعا کې مې یاد ساته. خدای په امان. په مخه مخه ته وګوره فیصله کار کوي هغه